ملګرو دغه نوی نظم ټولو پښتنو ته بیا سپیشلی ټولو د روجو ته په پښتنه مینه باندې ډالۍ په دغه هیله چې تر پایه راسره واوري او مخکې د نو خپلو ملګرو سره شیر کړي. د نظم عنوان دی باچا غوږ راته کښېږده. باچا صاحب هر سړی د دیر ښکلا باندې غږیږي، څوک نه وایي چې ولې او په څه باندې ورانیږي. په خاورو لږ ساعت کښېنه د خپل قام څارنه وکړه، اول مې د قلم او د کتاب پوښتنه وکړه. د کونډو یتیمانو پر یادونو ته غوږ کښېږده، د دیر د پښتنو دغه سوالونو ته غوږ کښېږده. ټوپکې رانه واخله قلمونه لاس کې راکه، مثال لکه سپرلی شه سره ګلونه لاس کې راکه. لویږي بې هنره پښتانه د دیر بچي مې، قتلیږي بې ګناه ولې د ګل په شان زلمي مې. ټوپکې رانه واخله قلمونه لاس کې راکه، مثال لکه سپرلی شه سره ګلونه لاس کې راکه. لویږي بې هنره پښتانه د دیر بچي مې، قتلیږي بې ګناه ولې د ګل په شان زلمي مې. څوک وایي دلته مه راځه زما دی دا ګودر، مودې وشوې لانجې دي په جیداد او په نختر. څه ویلی نه شو صیبه زموږ غټه مجبوري ده، روانه په تیرو کې توره شپه کې زندګي ده. توی شوي بې ګناه وینو تپوس وکړه باچا صاحب، دې حال باندې مو لږ شانتي افسوس وکړه باچا صاحب. وران شوي پوهنتون او مدرسې نه ځان خبر که، بیا وروسته ډرون کیمره زما د دیر د غره په سر که. توی شوي بې ګناه وینو تپوس وکړه باچا صاحب، دې حال باندې مو لږ شانتي افسوس وکړه باچا صاحب. وران شوي پوهنتون او مدرسې نه ځان خبر که، بیا وروسته ډرون کیمره زما د دیر د غره په سر که. هارونه به در واچوي لالي یې تر ګریوانه، د هر غریب په کور جنډې سورې که تر اسمانه. بیا جوړ که ورله یاره جنتونه د دروغو، دې ړوند قوم ته شروع که تقریرونه د دروغو. ته غوږ شه بیا زموږ د زنده‌باد نارو او شور ته، بیا جوړ که یو وړوکی شان سړک زموږ کور ته. دا فکر یاره مه کوه چې موږ انسانان یو، موږ ټول به تر قیامته پورې ستاسو غلامان یو. دې ړوند قوم ته شروع که تقریرونه د دروغو، ته غوږ شه بیا زموږ د زنده‌باد نارو او شور ته، بیا جوړ که یو وړوکی شان سړک زموږ کور ته. دا فکر یاره مه کوه چې موږ انسانان یو، موږ ټول به تر قیامته پورې ستاسو غلامان یو. مثال د دې دنیا که مقبره او مړی کښېنه، دیانه دا رښتیا رښتیا دې وژنې غلی کښېنه، دیانه دا رښتیا رښتیا دې وژنې غلی کښېنه.